لك ايه يا خدي تباكه ودرقوا ودرقوا تباكه دكتور ولا ما وين دكتور ولا ما وين دكتور ودرقوا خدي تباكه شو كده بقول ولا له प्रदेश कर जन उन लग रहा है मुझे दे घर का मामा वो बड़ा हुआ मेरा वो मुझे से कर जगत तरी जमाना दे घर का चक्कर में वो दे तार خلاص की मंगा दे तबाका ची तबाश غم دلی ونه کړم جانانم پلارجم ګوتشمنم زه یادوم جانانا چې دا سرکوزه بیا چاته تللی دی ویمه یی چې د دې زوی نه خو خدای د یو لور راکړی وی منه د چا کوخ به پرې اباد وي دا سرکوزه چې راشي بغیر د غم نه بغیر د لانجې نه بله خبره یې نشته دی زه مله چې راشي زه به د سره ګورم دا څه ته تللی دی پلار دی په خیر هغه شه ولېشه دا کوم خوا تللی وي تللی وم کچر مې ونرخ دی چکر مې وواهه چکر دې وواهه پلار بیا خو صاحب پوزه درنه لاندې پرته نو غوسه به نه یم دا غواګانې چې شاله ده چې همداسې نارې ولاړې دي څنګه وکنه تیار ګوجر غوندې ښکاري وای نو ته چې زه پاله وسه کوزیا زه واده راته وکړه واده غواړم واده راته وکړه مړه د شکل د خو دې ګوته د واده ولې اوسه پورې خپله پوزه نشي پاکولی تا زوی مه که ده وای زما زوی خو یې که نه ما ته نه چلی که نه وای خلک به راځي پیري بچی ای سرکوزه پیری چا ته ویلي تا ته ما ته دې ولې ویلي ګپ مې در سره ده ځکه ګپ لګوم داسې کار وکړه سرکوزیا داسې کار وکړه خان نه دی مله د هغې ښځه مړه شوې ده که نه نو هغه خو یوه هفته مخکې مړه ده ته وځکه چې خبر شوې یوه هفته مخکې مړه شوې ده تا ولې دوا کړې ده نو ما ته خو د دوا چل نه راځي که نه څه رقم د دوا به ورته کوم وایي کمک ده تا د اوس به دوا چل نه درځي داسې کار به وکړي چې راشي که نه ورته به ووایي که نه مثلا زه تا ته یو شی مثلا در کوم که نه مثلا یو سړی دی د هغې مور یې مړه ده مور یې مړه ده ورته وایي چې ګوره وروره څنګه چې دا ستا مور وه داسې د ما مور وه څنګه چې دا ستا مور وه داسې د غونډ کلي مور وه څنګه چې ته به د مور خفه کېږي داسې پرې دا ټول کلی خفه کېږي او وایي الله دې وبخي بس دغسې دوا به ورته دا دوا شوه دغسې دوا دا خو اسانه کار دی داسې دوا به درته وکړم داسې دوا چې دی به مې یاد ساتي بیا پلار خبر درته وکړم خفه نه شي خفه کېږي خو به نه ډېر بدرنګ یې چا ما ته دې وي خبره درته وکړم د ما د مور پلار چې و که نه ما نیو نیکه دا خو بړانده نه و نو نه سم دم و که نه ولې نو بیا تا نوډي ته ولې ما مور ورکوله سرکوزه هغه وخت یې ښایسته وم اوس چې بوډا شوم داسې شوم زه به لاړ شم راځه ورکشه دا خو ډېر غږ که زه الله دې وبخي الله دې وبخي بس لاسونه جګ واغه اوس ماما مصطفی لاسونه څنګه جګ کو دعا کوو دعا او په خیر څنګه یې ښې په خیر یې راشي ستړي مه شو دې خوا راشه ودرېږه تېره ماما ته خو ډېر سپک انسان یې په خدای سړی خو به ته سپک بري پلاري نه ماما وزن دې خیمه وزن ده کښېنه کښېنه هلته کښېنه او په خیر ستړی مه شي ښې جوړې تازه یو لاس به جوک یو لاس به جوک ماما
مه خفه کېږه ستا دا ښځه نه وه دا یوازې ستا ښځه نه وه دا زما هم ښځه وه د دم وه د دې ټول کلي ښځه وه موږ ټول پرې خفه یو خدای دې وبخښي اوس دا راته ووایه چې ډوډۍ موډۍ بندوبست دې کړی که نه ډوډۍ به خورو که نه ښه ګورې سلاد به ورسره راوړې راځئ چې ځو که ګورې ښه ښه شی رابه دې وخورو راوځي خبره وره مامو دا مړي کې نه ده مړي کې داسې ډوډۍ راوسي که نه ګپ لګو به ډوډۍ کله را باندې خورې داسې دلته اوس راوځه ها ته چې ما دې ځله راوړې ډوډۍ له دا زما ښځه ستا ښځه وه دا د دې ټول کلي ښځه وه بالکل همداسې ده راویې نیسئ